د ترکی او تاجرو ډېر زیات مالدارو او د خپل علاقې امیر د امیر یو ځل میلمانه راغلل. میلمانې بوتل خپل باغ ته، د هغه یو باغ و اعلی باغ کې هر قسمه میوې وي. چې باغ ته بوتل د باغ یو غلام و، د هغه غلام نوم مبارک و. د خپل غلام ته وی د مبارک ته الا مبارک یو انار خشته وګوره راوړه. په تا باغ خدمت نه کوم، د خپل کور د محل زما بچو هلته منتقل چې هلته منتقل که خپل محل ته. دا امیر صاحب یو ځل پریشانه ناست دی، ډېر پریشانه خپه انار تا د دې ټول باغ میوه ما په دې زندګۍ کې په دا ژبه نه دی ښودی. دا خو حرامه ده، ګناه ده، ما کار څه دی؟ خوشحاله شو، سترګې نورې موچتې شي. وی ښه داسې کار دی نن به ستا په دې باغ ته بل څوک مقرر کړي او ته به زما په کور کې دننه خدمت کې په محل کې. ته خو ډېره لالي وخت په تا باغ خدمت نه کوم، د خپل کور د محل زما بچو هلته منتقل چې هلته منتقل که خپل محل ته. دا امیر صاحب یو ځل پریشانه ناست دی، ډېر پریشانه خپه دی. دا مبارک ورته وی حضرت نن ډېر پریشانه نه؟ وی یو یم پریشانه. صاحب ولې پریشانه؟ وی زما یو لور ده، ډېره زیات تا ته پته ده، ډېره خوبصورته. واقعي او د دنیا بادشاهان زامن ول او ځان لغواړي او مالداران خلک غواړي، فیصله نشم کولی. د دې لور را سره فکر دی چې خدای را چاله ورکم. په دې سوچ کې مچ اسنه داسې ځای کې ورکم چې سبا دا خپي. واقعي اولاد سره بیا پلار مور خپي چې دا خپي او نو ظلم نه کوي، زیاتې ورسره نه کوي. دا څوک په دې پریشانۍ کې پروت. دا مبارک ورته وی صاحب دا خو د پریشانۍ څه خبره نه ده، زه یو مشوره درکړم. او وایه مبارکه ته خو خالق یې، ښه سړی وکړه مشوره. وی ګوره زمونږ خوشحاله ژوند د خپل ښکلي پیغمبر د سنتو په تابعدارۍ. زمونږ ښکلي پیغمبر چې نو راغلی د هغې نه مخکې خلک په ډېر لوی جهالت کې پراته او زمونږ ښکلي پیغمبر چې راغی خلکو ته ښکلې طریقې وښولې نو خلکو خوشحاله ژوند تېر کړ. نو موږ به دنیا کامیابیم په دې کې ده چې پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړو او د آخرت کامیابیم په دې کې ده او سکون به وي، اطمینان به وي. نو صاحب زما خدا رای ده چې کم په دې رشتو کې نیک انساني، د خدای او د رسول نه یریدونکي انساني او د پیغمبر علیه السلام د طریقو پابند انساني، دا لور د هغه له ورکه مالدارۍ او غریبۍ ته مه ګوره. مالدار دی، غریب دی، هر څوک چې دی، خو چې د خدای نه یریږي نو ستا د لور حق به ساتي. چې د الله نه نه یریږي که مالدار مې ستا د لور حق به چې د سنتو تابع وي، لور به دې ورسره خوشحاله. الله به ستا د لور او د هغې په زړه کې برکت واچوي. خوشحالي به خو د الله په لاس کې ده، مستقبل جون خو د الله په لاس کې دی. نو چې ته د الله او د رسول د تابعدارۍ خیال وساتې، انشاءالله چې لور به دې خوشحاله، زوم به دې خوشحاله او ته به خوشحاله. هېڅ فکر مه کوه دې کې د فکر خبره خو نشته. او بیا مثال ورکړه چې خصوصیت او د خپله لاس یې خپله لور حضرت علي له ورکړه چې د هغې سم نو. حضرت علي صاحب واقعي چې مدینې ته هجرت وکړي سیم نو، خپل کور هم د علي صاحب نو، کور کې منګي هم نو او د خپله لاس یې وله لور ورکړې ده. او فلانکي صحابي حضرت عمر ته وګوره، حضرت ابوبکر ته وګوره، دا مثالونه یې ورکړل. بس بادشاہ ورته وی غامر مبارکه الله د سره خو که ما خو د زړه غم غوس کړ. لاړ ښځې ته کېناسته، ښځې ما له خدای مبارک ډېره ښه مشوره راکړه. ښځه ورته وي یو لا ښه مشوره درکړې ده. بس چې څوک په رشتو له راځي دي کې وګوره چې کوم دینداره دی، د مونځ پابند دی، الله نه یېرېږي، زړه کې د خدای یره ده، بس هغه له به یې ورکړو. ښځې یو خبره درته نه کوم، وایه سړیه وی دا مبارک ښه ده چې دی څومره دینداره دی خو څومره نیک دی، زمونږ په دې کور کې اوړي راوړي او زمونږ د باغ میوې قدرې نه ساتلې. هغه نوکر ده، ښځه باندې خو پیریان راشي که نوکر غلام چې زمونږ غلامي کوي، زمونږ سونو ته ګیاګانې چې او زمونږ خدمت کوي، دله ورکړو. ځکه غلامي پرېږده وه چې زه به لور ورکړم نو غلامۍ نه به وځي که نه، مال به وله ورکړم، زمونږ د کور بنده به شي که نه. خبره خو خلاصه شوه. خلک به څه وایي؟ ګوره ښځې خلک پرېږده، الله به څه وایي، الله به خوشحاله شي. نیک هلک دی زمونږ لور به ورسره خوشحاله وي. ښځې په څه طریقه رضا کړه او هغه خپله لور یې مبارک ته په مبارک ته یې راوغوښته، تا له لور په نکاح در کوم صاحب، زه به ستا لور څنګه ساتم، ما سره به څنګه ګزاره کوي. خیر یم مجبور کړه لور یې ورته په نکاح. وایي ښه صاحبه چې ما ته لور په نکاح کړه نو ګورې دا زما ښځه بیا پکې میانځ کې ګوتې نه وې، نه هېڅ ګوتې پکې نه وه، ته پېښه او ښځه دې پېښ. چې څنګه راواده شوه ښځې ته یې ووایي وایي داسې کار دی زه به تاله ډوډۍ را لېږم او که ستا د پلار د کور ډوډۍ تاله راځي هغې به ګوتې نه وړې، زه چې را لېږم هغه خورې، که سپور یو کال څنګه او زه به څلوېښت ورځې پس تا سره بیا ملاقات کوم. څلوېښت ورځې به هغه غریب ستان له څه مزدوري ارڅه کول او دله به یې هغه ډوډۍ را لېږله ښځې له. څلوېښت ورځې پس کور ته راغی وایي ته خو به خپې، خو نه زما یو مقصد و، ستا پلار نیک سړی دی ما ته پته ده، خو بیا هم امیر دی بادشاه دی، کیدای شي په رزق کې څه حراموالی وي، نو ما مزدوري خواري وکړه ستا د پلار نه پټه او ما حلال رزق په تا 40 ورځې وخوړه چې ستا په وجود کې ستا د پلار د کور کومه وینه چې هغه خواچي او دا پاکه وینه جوړه شي.
ولې نیت مې سره نیت مې دا دی چې که موږ له خدای بچی راکړه الله نه به غواړو نو زه په هغه بچي د پیغمبر علیه السلام د احادیثو علم پې زده کوم نو چې ستا وینه م پاکوي زما م پاکوي او بچی م الله پاک راکړي نو دا به ډېره ښه ده خدای پاک وله بچی ورکړه هغه یې نوم کېښود عبدالله ابن مم خشته نوم یې وله کېښ اوس ګوره قدرت ته هغه سړی مړ شو هغه امیر تاجر بلا مال دته مبارک ته پاتې شو مور او پلار دا ماشوم لویی خدمت تاریخي خبره د حقیقي داسې حقیقي خبره لکه د روسپیکر د مخ ته چې ګورې د دروغو من غلط قصه نه ده تاریخي واقعات دي مضبوط تاریخي ورو لویده مور او پلار ورسره خدمت کوي چې دنه نیک جوړ شي دنه خشته عالم جوړ شي د الله یو اراده یو د بنده بل دی په دې لکانه کې بل طرف ته ته پیسې ډېره او دولت ډېرو نو بس پرنګ چباب پسې ګرځېده په شرابونو پسې سر شو او په لوپرو پسې سر شو مور ورته جاړه او پلار هم ورته یا بچې مونږ خو ستا دپاره ډېره خواري کړې مونږ خو د الله نه ته داسې نه وې غوښتې ته څه کې مور هم جړل او پلار هم جړل او دو پیسې غشتې او په لوپرو پسې ګرځېده مور او پلار الله ته دعاګانې کولې د مور او پلار دعا الله د بچو دپاره قبلوي امام بخاري رحمت الله علیه چې کله پیدا شو په سترګو ړوند شو مور یې الله ته جړل یا الله ما خو دا بچې دی له نه غوښتې دی خو ما غوښتې چې دی ستا د خپل پیغمبر علم حاصل کړي الله دا خورون شو دی به علم څنګه حاصلوي حضرت ابراهیم علیه السلام یې په خوب کې ولیده هغه وله زیری ورکړه بیبي جاله ما زوی دی خدای جوړ کړی دی چې د خوبه راپاڅېده امام بخاري یو وخت خدای پاک یې سترګې جوړې کړې د مور پلار دعا الله نو هوښیاران بچي هغه چې د مور او پلار نه دعا والي خیرت نه علي د مور او پلار په خبره عمل وکړي ازار د خولې نه نه وباسي بعضې وخت کې دې مستي وکړي او د مور یا د پلار د زړه نه یو ازار وځي بیا پرې وروسته مور او پلار هم خفه او دی هم خفه خو یو تیږه ده او یو میزایل دی چې خوشې شو بس د مور او پلار له به نه ازار په سونو مثالونو به درته وښیم چې چا د مور او پلار له ازار کړی دی نو ژوند یې خراب مور او پلارو ته دعا کړي چې الله زموږ دا بچی نه کړي د یو ځل یو باغ کې ملاست دی اوده دی دی خوب یې نه خوب وی په یو باغ کې ملاست یم او اوده یم او یو مرغۍ راله او د باغ په یو څانګه کې او هغه مرغۍ لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي الله ورته هدایت نصیب کوي مرغۍ وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله معنی څه ده مسلمان له اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د ده په زړه کې د الله یره پیدا شي مسلمان اوسه پورې دا سوچ نه دی کړی دا وخت اوسه پورې نه دی راغلی چې زړه کې د الله یره پیدا شي چې دا خوب یې ولید راویښ شو خو دا مرغۍ خو ما ته هر څه واورو دا خو الله د مرغۍ د خولې نه دا اواز وویسته بس راغې توبه وویسته خو دا خراب سړی چې بیا توبه وباسي توبه هم بل شانتي پس چې مضبوطه توبه وویسته زما د توبه یې الله بیا به داسې نه کوم پلار ته بابا بس زما د لوفرۍ نه توبه پیسې راکړه څونه پیسې 50,000 راکړه 50,000 دراهم یې وله ورکړل ډېر شي او درهم ډېر لوی قیمت لري یې ورکړل بابا زه به سموده بار یم تجارت به کوم بس دې کلي کې نور نه دا د لوپرۍ کلی دی بچې خدای را سره خو که مونږ خو دین له غوښتی وې تجارت له مې هم نه یې غوښتی علم له مې غوښتی د پیغمبر د احادیثو خدمت له مې غوښتی ما دې له نه یې غوښتی خو زه د لوپرۍ نه دام ښه ده دې خوا خو شوې که نه 50,000 روپۍ واغېښتې درهم لړجي علم یې شروع کړ تجارت نه علم ګرځېده یو کلي ته د سره د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی هغه نه داسې خو نو که دا اوس چې دا چاپخانې دي او کتابونه دي هر چا سره داسې نه وه خو د حضور پاک نه صحابه احادیث واورېدل د صحابو نه تابعینو واورېدل یو کلي کې به یو سړی هغه سره به 10 احادیث یا به ورته یا به لیکلي ورسره بل کلي کې بل کلي کې نه اخبارات دي نه رسالې شته او نه چاپخانې شته دې ګرځېده ورپسې 4,000 استادانو پسې وګرځېد 4,000 استادانو پسې ته خپل اندازه ولګوه چې دا 4,000 استادان خو په یو کلي کې نو په یو ضلع کې به نو په یو ملک کې به نو دې د خراسان د مروې علاقې مروزي ورته وایي او دې صاحبه د هغې خراسان د علاقې نه را روان شو افغانستان او عراق او کوفه او شام او بصره او سعودي او مصر او یمن په دې نیمه دنیا وګرځېده هغه سره 15 حدیثه دي ګرځي هغه ته اهلي بل سره 15 حدیثه دي هغه نه لیکي ځان سره بل سره دي هنخته دې لګیا دي بلا احادیث راځي دا 118 هجری ده ها 118 هجری د پیغمبر علیه السلام د هجرت یو سره 13 کاله تیر شوي او د وفات په 181 هجری کې ده بالکل نږدې زمانه ده ډېره نږدې زمانه ده راغی ډېره موده پس او بلا وساروي بار کړي دي په کتابونو کې جاوې ډکې دي او د پاسه به صادرونه پراته دي چې څنګه راغی پلار ته چا الوي پلار ورته د ډېرې خوشحالۍ نه بار استقبال له ورغی د شکل هم خشته و جامې هم خشته وه د سړي د رنګ نه پته لګي چې دا لوپر نه دی
پلار خوشاله چې د بچی مې تجارت وکړ، عالم نشو خیر دی، خو به ته به تجارت لته دی، خو دا بیا هم څه ناسته ګټه به کړي و، خان یې راوستل چې دې سنګ راغی بچې څه دی وکړل؟ بابا ناشنا تجارت مې وکړ. بچې څنګه تجارت دی وکړ؟ ګوره د نور خلک چې دي بابا داسې تجارت مې وکړ چې خلک چې د تجارت کوي صرف دنیا ګټي، ما داسې تجارت وکړ چې انشاءالله زما ستا دنیا به هم ښه آخرت به هم ښه. ناشنا تجارت مې وکړ، زبردسته ګټه مې وکړه. بچې خو راته وایه څه تجارت دی وکړ؟ هغه بار نه ورته کتابونو بار نه څادر لرې کړ، وایي دا تجارت مې وکړ. دا سری دا د حضور پاک مبارک حدیث دی، ما را جمع کړي دي. 4,000 استادانو پسې بابا ګرځېدلې او ډېر لوی محنت مې وکړ. پلار یې خوشحالۍ نه وجړل. بچې دقه مهربانو د مشه 10,000 اشرفۍ ولا نورې ورکړې. بچې ځکه نه که تجارت کې دې څه کمې وي باقي پوره کړه. عبدالله بن مبارک نه الله څوک جوړ کړل؟ د امام ابو حنیفه شاګرد دی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام مالک رحمت الله علیه شاګرد دی، او د امام شافعي استاد دی، د امام احمد ابن حنبل غوندې سړي استاد دی. لوی شخصیت ته الله جوړ. دومره مال خدای ورکړه. ګوره د دین برکت ته ګوره چې ته یو ملا به هم نه لري چې لوګې مړه دی، چې په سچه د علم خدمت کوي. ډوډۍ خدای چاله ورکوي، جامه الله چاله ورکوي. چې د علم وکم ډوډۍ به د کم ځای نه وي، هیرونو دا ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ الله. نو چې یو سړي ځان الله ته وقف کړه ډوډۍ به نه ورکوي. دوه رونه دي، دوه، یو به حضور پاک سره کېناستې ده، یو به تجارت کو. دو صحابه دي چې کم څار دي مزدوري کوي. یو ورځ راغی نبی علیہ السلام ته کېناست، وی صاحب یو شکایت مې راوړی، وی زه لګیم سهار نه مازدیګره ماښام پورې مزدوري کوم، ډوډۍ راوړم، او دا یو تا سره تیارې له راشي، دلته ټولو تا سره راځي، ماښام راشي تیاره ډوډۍ له، نو ته مهرباني وکړه درته ووایه چې ما سره لږه غوندې مزدوري کوي. حضور پاک ورته وفرمایل دا تاله چې خدای کومه ډوډۍ درکړي دا د برکت درکوي چې دې یې خوري. که دله دې نه ورکولی او تا وله ګټه نه ورکول ته به هم نار وې، دله به خدای ورکول او ته به نار وې. دا دنیا خدای د کافر نه پیدا کړې. د کافرانو مثال د مارانو لړمانانو مګو ده، د شرمخانو ده. نو کور خلک مګو له مارانو لړمانانو شرمخانو له نه جوړوي، ځان له جوړوي. خو دا مګې شرمخان ورسره پکې اسې اوسېږي، دا مګې او لړمان ورسره پکې اسې اوسېږي، د دره برکت نه خوري. دې چې کوم پوټي غورځوي هغه هغوی راټولوي. نو خدای دا دنیا مسلمان له پیدا کړې، کافر له نه. دا ستا د مخه خوري. که چرته د خدای نوم د دنیا نه ختم شو، لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، دا الله نوم ختم شو بیا به خدای په هغه صف قیامت راولي. نو کافر ستا د مخه خوري، تا له به خدای رزق نه درکوي. په الله بروسه وساته، ډوډۍ به خدای درکوي. دا فکر مه کوه. او عبدالله ابن مبارک نه الله کومه هستي جوړه کړه، ډوډۍ وله خدای څومره ورکړه. الله اکبر. تاریخ لیکي، تاریخ چې په لاره به ته حج له به ته اعلان به وکړه چې څوک حج له ځي، نو اوس هم خلک عالمان چې څوک حج له ځي ورسره خلک ملګرتیا کوي. نو یو لویه ډله به د خلکو جوړه شوه، ده به د پیسې واخېستې تیلی کې به یې کېښودې، پیسې به ماله راکوې، بس ستاسو ټولې خراجات به زما په ذمه وي، وروسته به حساب کتاب کوو. هر چا نه پیسې واخېستې په تیلی کې به یې کېښودې، هغه نوم به یې پې ولیکه، د هر چا نه به یې سنبال کړې، روان به شو. دې ټولو خلکو خرچ اخراجات او هلته سامان اخېستل چې ضروري که ما به یې وله واخېستل، چې واپس به راغې خلکو ته به یې هغه خپلې پیسې او تیلی واپس کړه، حاجات څه به یې پخپله وکړل. نوکران ورته وایي صاحب بیا د خلکو نه هلې څه دپاره چې بیا وله واپس ورکړې. وایي که داسې نه کوم نو بیا خو به ډېر خلک رامنډې وایي، څوک به حج له نه دی چې د سیل په نیت به هم راځي، او بیا به د ضرورت نه زیات سامانونه ځان له اخلي. اوس خو یې تمه ده چې دا جوړ زما د هغې نه به کټینګ کوي، لږه ګزاره به کوي. یو ځل حج له روانو په لاره باندې ځي، یو ځای کې دمه وکړه، یو ماشومه جینۍ وه، یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه. ته یې ورته وایي بچې دلته راشه، په دې مړه مرغۍ څه کوې؟ وایي زما پلار مړ دی، یتیم یم، او چې زما څومره مال و تربورانو رانه قبضه کړی دی، زه خوراک درک مې نه لګي. دا مرغۍ وړم، هغه مور به مې ترې سرمن وباسي، که مرداده او کاس دی خو لوګي مرو، نو بیا خوټ کوي کسب خوند یې راله راکړه. خپل خزانچي ته وایي سکرټري ته وایي دې خوا راشه، وایي تا ته څونه پیسې دي؟ وایي دومره دي. وایي زما د کلي پورې واپس څومره پیسې لګي؟ وایي 100 روپۍ. وایي 100 روپۍ ته ځان لکه باقي راکړه، باقي ورکړه جینۍ ورکړه، ځه بچې کور ته ځه، ستا شوې. واپس راوي سږ کال به حج ونه کړو، ځه دا پیسې به د دې ماشومې شي. کور ته واپس راغی چې وده شو، څه زمانه تېره شوه، چا ورته وایي حج له لا نړۍ وایي نه بس سږ کال پکې چوټې وشوه، سږ کال نه ځم. خوب یې ولید، په خوب کې ورته څوک وایي وایي فکر مه کوه، وایي ستا حج خو څه کوې چې دا نن څومره مخلوق د الله په عرفات کې جمع شو، ستا د دقې اخلاص د وجې خدای د هغې ټولو حج قبول کړ. داسې سړی ته خدای پاک جوړ کړ. یو ځل راروانو رقې ته دا یو ښار دی لوی، دنیا خلق استقبال لوته دی، هغه زمانه د علم زمانه وه، دنیا خلق استقبال لوته دی. د هارون رشید یو وینځه به راناستله په محل کې، تپوس وکړې دا جلسه جلوس ته څه دی؟ وایي دا عبدالله ابن مبارک را روان دی.
دا خلق په جلوس کې روان دي وی هذا هو الملک بادشاہ دیته وای لا ملک هارون الرشید خو بادشاہ نه دی هغه له خلق پولیس په زور راو باسي فوج ولا خلق په زور راو باسي او دته وګوره د ځړنه په انور او په خلق وته په میدانونو کې ولاړ دي اصلي بادشاہ دا چې د خلکو په زړه حکومت کوي د خلکو د زړه ور سره مینا محبت دی او خيار مور او پلار د بچینه دقه جوړي بچینه څنګه پارس جوړ کا د بچینه خپل سړی جوړ کا عالم ته جوړ کا صالح ته جوړ کا حافظ ته جوړ کا قاری ته جوړ کا منځګزار ته جوړ کا ټیک ته دنیا ته زدکا دین اوم زدکا د څلور دی دو دنیا دو دین تا یاره په څلورمه بدر سره فیصله وکم درې د دنیا د پاره یو د دین د پاره دین خو د مولا یوازې د کابل او د افغانستان او د باجوړ او د بلوچستان د مولا سره تعلق نه دی خو د موستا شریک خدای دی د موستا شریک قران دی د موستا شریک پیغمبر دی څنګه په ما لازمه ده چې دغه طرف ته توجه ورکما دا څه قصب نه دی خلکو نن د دین نه قصب جوړ کړی دی د ترکان د پیشه بچی پیشه ترکان یې پیشه لوار د دې پیشه او بچی لواران پیشه زمونږ سره کار نشته نه دین قصب نه دی دین د پیغمبر او د خدای د تابعدارۍ نوم دی او خدای او پیغمبر د ټولو شریک دی دین د قران او حدیث نوم دی هغه د ټولو شریک دی دا یو خاندان پورې مخاص کوي په خپل کوشش وکړي مهنت وکړي په خپل بچو ډوډۍ بدل رب العالمین در قسم دې کنارم پری دی الله بدل رزق درکې او پروردگار بدل ډوډۍ درکې نو قرآن شریف کې الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو قو انفسکم واهلیکم نارا ځانم د اور نه بچ کې او خپل اهل او عیال او بچیم د اور نه بچ کې او حدیث پاک کې راځي مرو اولادکم بالصلاه وهم ابناء 7 وی چې بچیم د وو کالوي د منځ وته ترغیب ورکوي بچی راځه منځ کا وضربوهم عليها وهم ابناء 10 او چې لاسو تورسيږي او بیا مونږ کې نو ویډا بابا ونن سبا خدای دین ډېر لاري مدرسې تراوله داخل کا مدرسې ته نشي کېنولې چې ته صالحین او نیکانو سره کېنوا دعوت او تبلیغ کې ولېګا دعوت او تبلیغ کې ولېګا خشته نیک بشي خشته ماحول د خپل معاشره ده هغه کې به وخت کې ګربم پریدي غلط ماحول نه بشي دا نه چې دا لاري نشته لاري دا ډېر زیات دي د علم لار درته ده د نیکانو صالحین صحبت درته ده د دعوت او تبلیغ لار درته شته نور د نیکه ډېر لاري درته شته نو دا باندې چې ګنې ماته لاري نشته خو د نیکه لاري درته شته او ستا بچی ډېر ښکلې طریقې سره دنه صالح جوړېدی شي دنه د پیغمبر او د الله د طریقو پابند جوړېدی شي خو که تا لږه خواري د خپل نو بچ کې خپل ځانونه او خپل اولاد خپل ښځې د اور نه بچ کې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته وی تاسو کې هر یو شپونکی دی او د ستا د رعیت تپوس به دنه کېږي او کم اور نه بچ کې وقودها الناس والحجاره چې د هغې اور خشاک څه شی دی اور دی او کاڼي دی انسانان او کاڼي دي الناس انسانان او کاڼي دي عليها ملائکه غلاظ شداد داسې فرشتې مقرر دي چې هغه ډېرې سختې دي په چې هغه نه نرمېږي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون د خدای ذره بر نافرماني نه کوي چې الله ورته څه حکم کوي د هغې تابعداري نو په پلار د بچي دقه حق دی بیا بل حق د واده دی چې واده به وله کوي او ښځه کې به وله واده کوي دینداره ځای به وله ګوري دا هم په مور او په پلار باندې حق دی صالح ته جوړ کا دنیا او د دین لارې ورته ښې او ښایه مزېداري د ګمراهۍ سامان ولا مه راوړه موږ د پلار نن د بچو دا حق اخیستی دی چې ښه خشته ټي وي وله راوړه وي سي آر وله راوړه ډش ورته ولګوه کیبل ورته ولګوه د ګمراهۍ سامان وله راوړه موږ نن دا سوچ اخیستی دی په دې باندې په بچو مه خفه کېږئ دا کارونه پرېږدئ بچي نیکان صالحان کې دا اوس معاشره سناسه ټیک ته ولې دا اوس نوې دې کل سره پلارانو مشرانو هغه سادهګانو پلارانو خواری کړي دي خو دا اوس چې کوم کل نوې را روان دی او دا نوې دنیا سره اوړي راوړي چې دا د رالوي شي نو پته به راته بیا ولګي چې دا بچي به راسره څه لوبې کوي ورو معاشره کې فرق را روان کېږي نو بچو په پلار هم حق شته او د پلار په بچو هم حق شته دواړو طرفونه خبره ده یو طرف نه خبره نه ده دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي الله زموږ بچي نیکان کې صالحان کې